د عوایدو لوی ریاست ټولو آمرینو ته د طرز سلوک یو ورځنی سیمینار ترسره سو. په اداره کې د طرز سلوک تر عنوان لاندې یو ورځنی سیمینار چې پکې د عوایدو لوی رئیس، تخنیکي مرستیال، د عوایدو او حقوقي خدمتونو او پالیسۍ رئیس او د یاد ریاست اړوند ټولو آمرینو ګډون درلود. د عوایدو او ګمرکونو معاینیت د غونډو په تالار کې ترسره سو. یاد سیمینار د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت سره پیل سو. د عوایدو لوی رئیس مولوي حافظ شاه حسین حسیني آمرینو ته د معنوي ارزښتونو، طرز سلوک او اداري پروسیجرونو د رعایتولو په اهمیت او ګټو خبرې وکړې. نوموړي آمرینو ته لارښوونه وکړه چې په خپلو کارونو کې له اخلاص او تقوا څخه کار واخلي او د خلکو کارونه د تل په څیر له خنډ او ځنډ پرته ترسره کړي. د عوایدو تخنیکي مرستیال عبدالولي نوري د سیمینار ګډونوالو ته د طرز سلوک اړوند پریزنټیشن وړاندې کړ چې د امارت په چوکاټ کې د مامورینو دندې او مکلفیتونه یې اساسي ټکي وه. نوموړي وویل د امارت مامورین په اصل کې د خلکو مامورین دي او باید خلکو ته کار په وخت ترسره کړي. نظم او ډیسپلین د اداراتو اصل دی او باید له رئیس څخه تر اجیره ټول ورته ژمن اوسي. د عوایدو تخنیکي مرستیال زیاته کړه مسلکي اجراءات، ثبات، فردي صداقت، شفافیت او بېطرفي د امارتي ادارو د پرمختګ لپاره اړین عناصر دي. ښاغلي نوري د مالیه ورکوونکو په حقوقو او مکلفیتونو هم خبرې وکړې. یاد سیمینار د دعا په ویلو سره پای ته ورسېده.